یو ښځه وایي چې د ډېر غربت نه مې خیرات راټولولو، خیر به مې ټولولو او یو ځای کې راته چا ډېرې سپکې خبرې وکړلې، چې دا خبرې همدغسې غځېدلې او وایي چې زما هم تر دې حده پورې داسې خبرې نه وې اورېدلې، خو بیا مې سترګې دومره وشلېدې، دومره زه بې حیا شوم چې بیا یې بدکاري شروع کړله. نو دا یې څنګه شروع کړله؟ د دې ټوله واقعه چې دې په خپله ذکر کړې ده دا به دلته تاسو سره شریکوم. دغه ښځه چې د خاریې د یو علاقې سره تعلق ساتي، یعنې پېښور سره نږدې اوسېږي، په خپلو خبرو کې وایي چې د ټولو ته معلومه ده چې د غربت ورځې شپې دي، د چا خاوندان بیماران دي، څوک په نشو تماشو اخته دي، څوک ښځې کونډې شوي دي او داسې مختلف قسم مسلې خلکو ته مخې ته راغلي دي. نو دا ښځه وایي چې ما ته هم همدغسې یو مسله وه، خو ذکر یې ونه کړو چې خاوند یې ژوندی و که نه. وایي چې ما به د خپلو بچو د نفقې دپاره، د هغوی دپاره د ګټې وټې کولو دپاره به زه د کوره راوتلم، ما به د هغوی دپاره خیر خیرات راټولولو چې زه خپل بچي وپالم، ځکه چې د دې یوه لور وه او دوه یې زامن وو، خو د دې عمر چې و نو وایي چې زما عمر تقریبا 25 یا 24 کاله و، بیخي ځوانه وه. نو دا به راوتله او خلکو نه به یې خیر خیرات پیسې غوښتلې. نو دا هم یو لوی مسله ده په پښتنو کې، بلکې په اورال زیات تر چې کوم خلک دي هغوی دا کار کوي چې کومه هم بې وسه ښځه وویني نو هغې سره صرف د دې دپاره مرسته او مدد کوي چې د هغې نه خپل مقصد پوره کړي. نو د دې ښځې نه هم خپل مقصد پوره کول غوښتل. نو دا ښځه وایي چې ما ته به مختلف قسم دکانداران او مختلف قسم سړو د دغه پلیت کار دپاره افر کولو او وایي چې ما به نه منلو، خو وخت داسې راغی چې ګراني ډېره شوه، مجبوري شوله، نو دغه کار ته یې غاړه کېښوده. نو قدرمنو په دې حال په دې باندې ډېر زیات د افسوس مقام کول پکار دي. نو قدرمنو په دې باندې ډېر زیات افسوس کول پکار دي، یقینا چې ډېر زیات د افسوس مقام دی چې لا موږ تاسو په کومه لار روان یو او موږ تاسو سره څه کېږي، ځکه چې که دې ته وکتل شي نو دا یو ډېر لوی دردونکې خبره ده چې موږ تاسو د داسې ښځو مرسته نشو کولی. پکار ده چې که داسې ښځه کونډه وي چې هغې سره واده وکړی شي، خو نه دا چې داسې بدکارۍ ته پرېښودل شي.